صاحب جوړ په خیر هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. وعلیکم السلام منزه صاحب، تاسو څنګه یې؟ خیریت دی؟ کور کې خیر دی؟ ټیک ټاک؟ مننه، ژوندی اوسئ. خټک صاحب که وکتل شي په جون 26مه نیټه په کال 1945 کې چې یعنی 15 کاله مخکې 500 هیوادونو یو چارټر امضا کو په سان فرانسیسکو کې چې دغه ملګري ملتونه چې ورته وایو دغه کریټ کو یا دغه رامنځته شو. خو پولند لپاره پکې ځای پرېښودلو چې هغه مهال نو ورسره ځای شوی، خو بیا یو څو میاشتې وروسته پولند یو 50م هیواد شو چې د ملګرو ملتونو سره یو ځای شو. او دغه څونه کلونه چې تیر شوي دي 15 کلونو وروسته ډیر پرمختګ ګورو، موږ ډیر څه کړي دي ملګرو ملتونو. د ملګرو ملتونو دغه کوم مرکز چې دی یا مرکزی دفتر چې دی هغه هم ستاسو په ښار کې دی، خټک صاحب په نیویارک کې دی. څومره تاسو د دې په اړه معلومات لرئ؟ نن به لیدونکو سره څه معلومات شریکو د ملګرو ملتونو په هکله؟ په خیال دا لکه تاسو د دې لږ تاریخ بیان کړلو چې ملګرو ملتونو څنګه قیام راغلی او څنګه دا جوړ شوی و. امریکا کې جوړ شوی و، دویم جنگ عظیم نه پس جوړ شوی و. چې کله دویم جنگ عظیم ختم شو هغه نه پس دا جوړ شوی او بیا د دې چې کوم اول هډ کوارټر و هغه باندې لا فیصله نه و شوی. هغه بیا لکه اول اجلاس په لندن کې شوی د ملګرو ملتونو عمومي چې کومه غونډه و، او بیا یو اجلاس په پیرس کې هم شوی و. نو 1952 کې دلته کې چې کوم د موجوده د بلډینګ دی د ملګرو ملتونو په نیویارک ښار کې هغه په 1952 کې مکمل شول. او دلته کې تاسو وګورئ د چې کوم جنرال اسمبلی چې کوم ځکه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کیږي هغه هم دلته په دغه بلډینګ کې دی. بیا چې کوم امنیت شورا دا یا سکیورټي کونسل بلډینګ دی هغه هم دلته کې دی. بیا مختلف چې کوم دفتر دي 13 منزله بلډینګ دی او مختلف قسم ته دفتر د ملګرو ملتونو دلته کې دي. خو دا مکمل هډ کوارټر نه دی بلکې د دې درې نور واړه هډ کوارټر هم شته دي. یو په سویټزرلند کې دی جنیوا کې، یو په جنیوا کې دی سویټزرلند کې دی، بل په ویانا کې دی آسټریا یورپ کې دي دام، او بیا دریم په نیروبي کینیا کې دی. دا درې دي. بیا د ملګرو ملتونو 15 لوی ایجنسی دي چې کوم مونږ ورته سپیشلایزډ ایجنسیز وایو لکه ورلد هیلث اورګنایزیشن فلو یا یونایټډ نیشنز های کمشنر فور ریفیوجیز فلو یا نور دا چې مختلف 15 لوی ادارې دي. هغه دفتر هم بیا نورو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دي. نو امید توګه باندې ګوري تاسو دومره خطه شی وکړه، دومره ډیر نور هډ کوارټرز هم لري 3 ځایونو کې نور. اول دغه یو 50 هیوادونه و ملګري ملتونو، نن 193 غړي لري دغه ملګري ملتونه. خو څه کړي دي په دې تیرو دومره کلونو کې چې دوی فعالیت کوي؟ څه لاسته راوړنې لري؟ څه کړي دي د نړۍ هیوادونو لپاره؟ دا ګوري دا یو ډیر لوی سوال دی او په دې باندې تاسو ګوري مونږه ګورو ملګرو ملتونو باندې نیوه کې هم کیږي، دې باندې ډیر خلک ته خوشاله هم ندي. خو یو څو شیزونه دي ګوري چې کله ملګرو ملتونو قیام راتلو چې کله دا جوړېدل نو هغه وخت کې د دې لپاره چې کم اهداف مقرر شوي نو هغه خداو چې چونکه یو نړۍ یو لوی جنگ نه راوته و، یعنی دویم جنگ عظیم نه راوته و، نو هغه وخت کې چې کم عمومي هدف او هغه داو چې دوباره جنگ ونشي. نو کم از کم په دې کې خو کامیاب شول چې مونږه تر اوسه پورې شکر دې دریم نړیوال جنگ عظیم منته کتل یو خدا هغه دا. او بیا امید توګه باندې د انسانيت د پاره چې کم خېګړو کارونه دي هغه کې هم د ملګرو ملتونو لوی کار لاس ته پکې. خو اوورال کتا سو وګورئ نو د دې چې کم سیاسي توګه باندې طاقت د ما په خیال هغه کې مسلسل کمواله راغله دي. د دې فعالیت په سیاسي توګه باندې لکه تاسو لوی شخړې وګوري نړیواله شخړې چې موږ کوم یادو نو هغه کې ډېرې لا مکمل تور باندې ندي حل شوي، دا هغه لا حل مخه ته نه راغلی. خو خټک سره تاسو خپل وایي کنه چې دا غلکه ځینی نړیوالې
شخړې لا دوام لري. خپل ملګري ملتونه دا مهال لکه د ځینې ناکامیانو سره هم مخ شوی دی، څنګه چې تاسو خپله یادونه وکړه، لکه ګورئ فلسطین کې، کشمیر کې، سایپرس کې، سوریې کې، لیبیا کې، دغسې نورو هیوادونو کې شخړې لا دوام لري او دا خپله دا سیمه ییزې سولې ته یا د سیمې امن ته ډیر نقصان رسولی دی او په خاص توګه خپله یعنې په ټولې نړۍ کې سیمې دغه ته سولې ته نقصان رسولی دی. نو دې سره دوی څه کوي؟ ګورئ دا لکه تاسو دا خبر وکړه نو ماته د ملګرو ملتونو یو پخوانی سیکرټري جنرال د هغه یو ډیر مشهور کال را یاد شلو. هغه یو ځل ویلیو او ما په خیال چې کېدای شي ټیک هم ویلیو. هغه دا ویلیو چې ملګرو ملتونو قیام د پدې لوس باندې نو راغلی چې موږ به انسانیت جنت ته بیایو، بلکې دا قیام دې لپاره راغلی و چې انسانیت دوزخ نه بچ کو. نو ما ته ښکاري دا چې دا خبر خو ټیک ده چې لکه آیډیل ورلډ یا چې کوم زموږ بالکل هغه تصور کې چې کومه دنیا راځي چې کوم ځای کې امن او امان وي، شخړې ختمیږي لګیا وي او په نړیوال کچه یو بھائی چاره او هماهنګي تاسو ته یو تعلق او یو ماحول ښکاري، هغه شیزونو خو یقیني توګه باندې کمواله شته دی. خو زما خیال دا دی چې کم از کم یو کامیابی چې کم تاسو ملګرو ملتونو ته ویلی شي، یعنې زوم په دې باندې ډیر لکه اعتراض لرم چې ډیرو ځایونو کې ملګرو ملتونه ناکامه شوي دي. فلسطین مسله تاسو یاد کړله، کشمیر مسله مې یاد کړله، سایپرس مسله، لیبیا، سوریا، دغه شانتې یمن، ډیر نړۍ کې چې کم ځای تاسو وګورئ چرته نه چرته څه نه څه روان دي. خو یو شی به تاسو ته هر چرته ملاویږي چې کم مشترک دی او کېدای شي چې هغه کې د ملګرو ملتونو چرته نه چرته څه یو کردار شته دی. هغه دا دی چې د دو شخړو کې یو ریجنل وار یا یو علاقائی جنگ ته نه دی جوړ شوی. یعنی سوریا کې زمونږ دا یاره وه چې یو علاقائی جنگ جوړېدی شي، خو شکر ده چې هلته کې کم از کم څه ناڅه خو زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې ترکی پکې راغللو، روس پکې راغللو. خو چونکې یو نړیوال کچه باندې دا یو ټول رداو چې دینه موږ لوی جنگ نه جوړو، هغه ته به نه پریږدو، هغه تر اوسه پورې نه دی شوی. همدغه شانتې یمن کې تاسو وګورئ، کشمیر کې وګورئ، کشمیر کې هم پاکستان او هند ترمنځ ډیر سخت حالات همیشه کړکېچن او کم از کم جی خو لوی جنگ ته نو اوسه پورې نه دی جوړ شوی. یا تاسو چین او د هند په منځ کې چې کومه جګړه شوې ده هغه کې هم تاسو ته هغه شی نه ښکاري. دواړه طاقتور هیوادونه هم دي، لکه هر څه هم کولی شو. خو خټک صاحب که افغانستان ولوري ته لاړ شو که نه، هلته د ملګرو ملتونو رول دومره په نظر نه راځي، دومره نه دی راښکاره شوی چې د دوی رول څه و، په خاص توګه په دې وروستیو د سولې پروسې کې چې تر اوسه پورې دوام لري، نو د ملګرو ملتونو رول دومره پکې راڅرګند نه دی. دا خبره درسته ده چې افغانستان کې موږ ته ډیر کم داسې ښکاره شوي دي. د افغان حالیه تاریخ کې، د افغانستان حالیه تاریخ کې موږ ته ډیر کم داسې ښکاره شوي دي چې ملګرو ملتونو یو بنیادی کردار لوبولی وي افغان امن په حواله سره. همیشه نه موږ چې ګورو نو امریکا وي او سره چې کوم اروپایي هیوادونه وي او سره بیا عرب هیوادونه هم وي او سره بیا چې کوم د سیمه ییز هیوادونه دي دی هم وي. او امید توګه باندې دا هغه هیوادونه چې کوم همیشه مخکې وي. ملګرو ملتونه هلته کې نه ښکاري. خو یو ذهن کې خبره وساتي، بلکې دوه. یو خو دا دی چې ګورئ امریکا او ناټو او نور هیوادونو چې کوم فوجونه په افغانستان کې موجود دي، دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو قرارداد در لاندې هلته تللي وو. لکه داسې نه وه چې امریکا یا نور هیوادونه لاړل. بېشکه چې په هغه باندې اعتراض هم کېدی شي چې دا قرارداد څنګه پاس شوی یا ولې پاس شوی، هغه باندې خو همیشه نه بحث کېدی شي او کېږي به هم. خو دا که تاسو وګورئ تاریخ همدغه دی چې دا یو ملګرو ملتونو قرارداد در لاندې شوی او بیا هغه چې کوم سټې او هغه کې هم ملګرو ملتونو کردار چرته نه چرته موجود و. خو هغه نه لوی کردار چې کوم ماته ښکاري افغانستان په حواله سره چې کله موږ خبره کوو نو هغه انسانیت په حواله دی. ګورئ د یونایټډ نیشنز های کمشنر فار ریفیوجیز چې کوم د کډوالو د پاره د نړیواله اداره ده د ملګرو ملتونو، هغه په افغانستان کې ډیر لوی رول دی. ګوري او دا نه یوازې په افغانستان کې، ګوري د وخت هم په پوره نړۍ کې دا ملګرو ملتونو اداره چې کوم دي مختلفې ادارې، هغه تقریبا 10 کروڑو نه زیات خلکو ته لګیا دي خوراک او نور
ضروری چې کم ریلیف سامان دی هغه ورکوي لګیا دی. همدغه شانته په نړۍ مختلفو هیوادونو کې دا وخت 12.5 کروڑه خلکو ته د ملګرو ملتونو چې کم پیس کیپر دی یا چې کم امن فوج دی هغه لګیا دی هغه ته حفاظت کوي. بالکل په دې خو خاطر سترګې نشو پټولې چې ملګری ملتونه یا یو ان کار نه دی کړی، کار به کړی، ډیر کار کړی، خو بیا هم د ځینې لکه د نړۍ ځینې طاقتورو هیوادونو د امریکې په شمول د امریکې ولسمشر ټرمپ هم ډېرې نیوکې کړي دي په ملګرو ملتونو باندې او د هغې په فعالیتونو لاسته راوړنو باندې چې دومره لاسته راوړنې نه لري او ویلي دي چې دې کې ډېره لویه بیروکراسي روانه ده. او بل دا چې وروستیو کې تاسو به هم خبرې چې د روغتیا کوم نړیوال سازمان چې دی کوم چې هم د ملګرو ملتونو سره اړیکه لري هغې ته خپله بودیجه هم کمه کړې ده د امریکې لخوا، هغې باندې بودیجه هم بنده کړې ده د کورونا وایرس د مخنیوي په سر. بالکل ګوري دا اوس یو څو ټکي دي تاسو چې کوم مسلو طرف ته اشاره وکړله. یو خدا ده چې بیوروکراسي یا د ملګرو ملتونو چې کوم پوره اداره ده د کې هیڅ شک نشته چې دا ډیره زیاته لویه ده او د کې هم هیڅ شک نشته دی چې د دې بجټ هر کال زیاتېږي لګیا دی او د کې هم هیڅ شک نشته چې هر چرته کې یعنی هر چرته کې د دوه ادارو چې کومه کارکردګي ده هغه باندې ګوتې اوچتې دي شي او اوچتېږي. تاسو د ورلد هیلث اورګنایزیشن یا چې کوم د نړیواله صحت اداره ده هغه په حواله د صدر ټرمپ د طرفه چې کوم هغه باندې نیوکې شوې دي او بیا هغه پیسې په بند کړې دي هغه بجټ کم کړی دی هغه ذکر وکړلو. د کې هیڅ شک نشته دی چې دا څه چې کوم هغه راځي لکه نیوکې راځي هغه جایز هم دي. لکه ورلد هیلث اورګنایزیشن یا د نړیوال صحت اداره چې کوم دا په دې باندې ټول کې لوی تور دا وخت دا دی او صدر ټرمپ دغه وجه نه د دې دا دم بند کړی دی ګرچه هغه سره تعلق د امریکای داخلي سیاست سره هم دی خو هغه د طرفه چې کوم لوی غوته اوچتیږي هغه دا ده چې د دې ادارې دا کرونا وایرس عالمی وبا ډیره لیټ ګڼلې و چې کله یو عالمی اداره یو شی وبا شکل په صورت کې هغه سټیټس او ورکی نو هغه نه پس مختلف ګامونه غستل کېږي نړیواله کچه باندې هغه د ملګرو ملتونو په سطح باندې وي او هغه د مختلف هیوادونو په سطح باندې وي چې کم کې انټرنیشنل ټریول اټولو کې اول را دي چې کم عالمی توګه باندې کم مختلف هیوادونو ترمنځ چې کم ټرافیک دی جازونو په لار یا ازمکه په لار یا د وبو جازونو په لار هغه باندې دا ډېر لوی اغیز وي. نو هغه چې ډېر لیټ راغللو نو صدر ټرمپ او د امریکای نه علاوه نور هم اروپאי هیوادونو هم دا خیال دی چې دی الته کې ډېر زیات لیټ دا اعلان کړو چې دا عالمی وبا ده. نو دا ګوتشته دی او د کې هم هیڅ شک نشته دی چې هر کله چې دا غوښتنه کیږي چې په دې کې ریفارمز یا اصلاحات او ضرورت نو ما خپل هغه ډیر ضروری دي. تاسو وګورئ د وخت چې کله د نیټو د ویټو پاور خبره راغله هغه باندې 100 کلونو بحث روان دي چې آیا نړۍ کې 15 هیوادونو سره دا طاقت پکار دي چې هغه به د نړۍ قسمت فیصله کوي یا نور خلک بم کوي یا د کم چارټر دی د یو ان چې کم دا بیسیکلی دا د اساسي قانون دی د نړۍ اساسي قانون دی د یو ان چارټر. نو هغه کې داسې بدلون شته دي چې کمزې کې ته د چکم عمومي غونډه ده یعنی جنرال اسمبلی ده هغه طاقت کې زیاتوالی راولي یا یو ان سکیورټي کونسل یا امنیت شورا چې کوم ممبران دي هغه زیات کې بیوروکراسي چې کوم مختلف ادارو کې موجوده ده هغه کې بدلون راولي بجټ کم کې یا زیات کې. نو دا فعالیت حقوق د لپاره یقینا چې اصلاحات ډېر زیات ضرورت دي او دین هم موږ انکار نشو کولای چې دا اداره نړۍ د لپاره ضروری ده. بالکل ډیره مهمه خبره مو کړله. زه هم په دې موافقه یم ستاسو سره چې په ملګرو ملتونو کې بیا هم اصلاحاتو ته ضرورت شته ترڅو وتوانیږو چې لکه ښه ریزلټ ښه نتیجه وګورو چې ترلاسه کیدوی. او بل دا چې باید چې سترګې پټې نه کړو ځکه ملګرو ملتونو رښتیا هم ډیر څه کړي دي یو داسې نړیواله اداره ده چې ډیر څه کړي دي د نړۍ د سولې لپاره د امن لپاره ډیر داسې ترهګر یا داسې هغه کسان چې لکه مجرمین دي هغه یې سزا ته هم وړاندې کړي او د دې ترڅنګ لکه
په تور لیست کې هم شامل دي. نن هم ډیر لوی ترهګر دي چې په دغه لیستونو کې هم شامل دي، په هغوی باندې بندیزونه لګیدلي. یعنی تر ډیره حده په سیمه کې سولې راوستلو لپاره او د ترهګرۍ د کنټرول لپاره هم ډیر کار کړی دی د نورو پرمختیایي پروژو ترڅنګ. نو دا ډیره مهمه ده، اصلاحات هم پکې مهم دي ترڅو ښه نتیجې راشي. نو ډیره زیاته مننه، ډیر ښه معلومات مو هم شریک کړل خټک صاحب. ډیره مننه، ډیر خوند وکړلو. بهشکه چې نړۍ به نامکمل وي، د ملګرو ملتونو په شان ادارې نه بغیر داسې ادارې ضرورت شته دی، ځکه چې انټرنیشنل ورلد اورډر چې کوم د نړیوال چې کوم اورډر دی هغه ساتلو لپاره هم تاسو ته یو اداره پکار ده، یو قانون پکار دی، او ملګرو ملتونو په صورت کې هغه موجود ده. کمزورتیا هم پکې شته دي، هغه کې اصلاحات ډېر زیات ضرورت هم شته دي، او ما په خیال وخت را روان دی چې دینه بغیر به مخکې کار نه چلیږي. ډیره مننه ژوند اوسئ.